باچا خان بابا په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې وایي چې دا څه وجه وه چې پښتنو غټ غټ ریاستونه جوړولی شو خو ټینګول یې نه شو. بیا وایي چې د دې یو دوه اهمې وجې وي، یو دا چې د کرسۍ لالچ او د پیسې محبت. تاسو څه وینئ چې د کرسۍ دا نشه اوسني رهبرانو کې شته او که نشته، او د دې د وجې خدمت چې کوم مقصد دی نو هغه ورک شوی دی که نه دی؟ د کرسۍ نشه یقینا په مونږ کې شته. که مونږ تېر 40-50 کالو تاریخ وګورو نو د کرسۍ دپاره چې د ډېرې داسې ناندارې شوي چې زموږ تاریخ ورباندې بدرنګ دی. نو ظاهره خبر ده چې د کرسۍ نشه خو انتهایی ډېره ده، او دا معلومه خبره ده چې په یو لیډر کې یو رهبر کې د کرسۍ نشه وي هغه د قام خدمت نشي کولی، بلکې څوک چې د قام خدمت کوي هغه د کرسۍ په ځای چې د عوامو انتخاب کوي، د قام انتخاب کوي، هغه د قام سره په غالي باندې کینی، په ځمکه باندې کینی، خدا چې د خپل قام د راوچتولو، د هغوی د مترقي کولو، د هغوی دپاره چې کوم دی د ښو پروژو راوړلو او د هغوی د ترقۍ دپاره چې دی ګامزن وي او خدمتونه کوي.